کوم ډول نجونې جنسي اړیکې ډېرې ټینګوي؟ سلام ستړي مه شئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. نجونې کوم وخت کې جنسي اړیکې ته زړه کیږي؟ ټولې نجونې یو شان نه وي، ځینې یو رقم، ځینې بل رقم یې. دلته درته 3 ډوله نجونې درپېژنو. لومړی، هغه نجونې چې د بدن رنګ یې د ګندم یا غنم رنګ چې ورته وایي د جنسي اړیکې دومره لیواله نه وي او هر وخت نشي کولی تر څو جنسي اړیکه ټینګه کړي. دوهم، هغه مېرمنې چې رنګ یې لږ شانته روښانه یعنې سپین وي، د غنم رنګې نجونو څخه یې د شهوت خواهشات یې لږ کم وي. دریم، بیا هغه مېرمنې چې د بدن غوښه یې توره وي، تر ټولو زیاته جنسي اړیکې ته اړتیا لري او که خاوند یې وغواړي هر وخت له خپلې مېرمنې سره یوازې کیدای شي. دا ځکه چې د هر انسان په بدن کې هورمونونه جوړیږي، خو داسې انسانان شته چې د بدن هغه حجرې فعاله دي کوم چې په بدن کې هورمونونه جوړوي، نو هغه بیا تور پوستي دي چې د بدن یې ډېر فعاله حجرې لري.